بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن استاد سرور نذیر خان یم. امید لرم چې ټول برادر او جوړ ټیک ټاک دی. څنګه مې تاسو د وړاندې په ویډیو کې ویلو د نمخ کې کوم ولاګ موږ اپلوډ کوم اې کې تاسو مو ویلو چې په دې پټي کې بس تاسو یو شاعر دی چې نوم یې تنها سدانګل تنها خټک د شاعر تخلص کوم دی نه تنها خټک دی نه به څه ته پوښتنه کوم دا چې پټي تر غلي شارټ غو ټایم دی او ما چې څو شیرونه تنه ور تاسو سره شریک کما چې دا شیشې نه ډیر زیات لري دی سکرین ډیر زیات لري دی تاسو وکړئ زیات تر ماشومان چې کوم نن سبا راغلي شاعران یا د نغړ چې کوم راغلي نو هغه پسې موږ تاسو ورونه چې کوم دی هغه پسې ګرځو کې مړې ګرځو نو دا یو د شاړونه پټي کې دی ځکه چې دا څه معلوم نه دی او تر خل بالا کله دا دیهاتو کې راځي د اکوډي نه تقریبا 20-22 کیلومتر فاصله کې دی د نه به شاته پوښتنه کو او څو شیرونه بدن اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی خیریت تاسو خیر بس د نه مخکې راغلی وم کوشش مې کوم چې تاسو سره ملاو شم. هو ټایم نازک راغلی نایټ ټایم نو کې ویډیو هم داسې مناسب نه نو بل تاسو مصروفیات باندې یا ټول نو ټایم راکول ډیر زیات مننه اور بشاړ لفظونه کې تاسو خپل تعارف هم وکړئ مینوالو ته او دام راته وایي چې تنها خټک په کم دا باندې لیکي او تنها شوی کې کچ داسې پټي تر راغلی کله هم پرې خیر دی او تنها شوی هغه نوم سره بس چې کوم نن تاسو خپل ځان ډیره مننه نذیر. بس تاسو خو داسې چې موږ د کورې زه ترې تاسو وراره ویډیو کې ویډیو تاسو ته خدای سره پاتې خو مینوالو لپاره به دوه خبرې نوم زما خپل سیدانګل دی کتابي نوم زما تنها دی او کله چې د پرایمري نه میډل ته راغلم نو بیا ما دا لقب خو کړو ځان ته هغه الله رښتیا کړو دغه بدیات هم راغلو تنهایت هم راغلو او لیک چې تر څو پورې دی نو په تصوف کې هم شته دی په انقلاب کې اوس چې کوم لیکو کو نو رومان کې ډیر زیات دی خو رومان خو لکه زما زمبیر نه مني چې مخکې راوړم انقلاب شته دی الحمدلله ډیر خلیص را سره شته دی ماشاءالله او راوړم هم خو دغه دا چې تاسو چې شیشې نه لري نو لري بالکل جی دا څنګه تاسو ما شیشې نه پدې لري چې تاسو ما چې بدیا د یو شال پټې دی چې پاره کې دا د چې کوم نو مطلب پاتې کیږي او ډیر خلک د پکې پته نشته تاسو ما ویډیو کړی چې مونږ تر کیږي نو راغله مو ته ډیر مو په خپل کړی ته تقریبا ډیر ټایم بعد رااله ملاقات مو سره ډیر ټایم بعد شو خوشاله هم ډیر زیات شو چې ملاو شو را سره نو موږ وایي تاسو یو شیرونه وړاندې کې تیار کیږي را باندې نو تاسو شیرونه خو د ټولو نه اخره کې چې ما کوم لیکلي دي لیک ما سره خډیر دی حاجی او دغه اخره کې چې کوم ما لیکلي نو ما خو خېږم ډیر حاجی چې تعالی دی جی وړاندې نه یو شمکور نه یو غربت ته او دا حال دی وړاندې نه یو شمکور نه یو غربت ته او دا حال دی زمونږ نیمګړې برخه خوار قسمت ته او دا حال دی وړاندې نه یو شمکور نه یو غربت ته او دا حال دی زمونږ نیمګړې برخه خوار قسمت ته او دا حال دی انسان دی قیمه کېږي او انسان خریدار دی انسان دی قیمه کېږي او انسان خریدار دی دا ټول د انسانانو شرارت دی او دا حال دی او سودا پکې قسم دی سریام د وینې کېږي سودا پکې قسم دی سودا پکې قسم دی سریام د وینې کېږي انصاف دلته انصاف ته عدالت ته او دا حال دی او خستړي شو زمونږ په خرڅولو باندې خدایا خستړي شو زمونږ په خرڅولو باندې خدایا ښکارستا پارڅه کې هر قدرت ته او دا حال دی زبردست چونکې دا نیمګړي دي نو ځکه ورته شعرونه وایم داسې یو د درې شعر نور دي چې ارشاد جي ورځ تر ورځه لمبي خیږي له اسمانه ورځ تر ورځه لمبي خیږي له اسمانه عبرت واخله ای بدبخته مسلمانه لږه ځان ته دا یوه ګوته راتاو که لږه ځان ته دا یوه ګوته راتاو که ګیلې مه کوه د وخت د حکمرانه او دغه شان یو دوه شعره به نور هم تاسو ته ډالۍ کوم چې اعلان د جنازې ته مې بس شپه د جمعې راکړه اعلان د جنازې ته مې اعلان د جنازې ته مې بس شپه د جمعې راکړه نور هېڅ نه غواړم خدایه جنازه د جمعې راکړه او زما د ګناهګار خو په تا دغه یو یقین دی زما د ګناهګار خو په تا دغه یو یقین دی ای خدایه ته یې راکړه ورسه د جمعې راکړه. زبردست زبردست درمنه تاسو شعرونه واورېدو په شعرونو کې چې کوم مطلب حقیقت دی یا کوم شعرونه تاسو مطلب پوهېږئ شعرونه باندې زیاتره خو ما شاعري سره چې کوم دی نو مطلب هغه نه ساتم لګاو چې کوم داسې شاعران ملګري دي هغه په دې باندې پوهېږي نو تاسو هغې نه چې کوم دی نو نور هم شعرونه به ته اورو ځکه چې ټایم نازک دی موږ شاټ غونې والو انشاءالله بیا به راځو تاسو به دا سکرین باندې زه مطلب راوړم زما فیسبوک پاڼه چې کومه زما دا
یوټیوب باندې چې کوم څومره لیدونکي زما نو زه هم چې تاسو زه آینده لپاره چې کوم زما ویډیوز دي اکثر د لپاره چې کوم زموږ د جمعې ورځ شوټي وي هغه داسې نور دین مصروفیات دي څه کاروبار معامله نو ان شاء الله جمعې پر ورځ به راځم د نمبر ریکارډینګ کوم او تاسو ته همیشه د لپاره ښه کوالټي درکوم او ښه شاعران مو تاسو ډېر کتلي وي او ځینې شاعران داسې وي چې هغه مطلب ډېر د کیمرې د سترګې نه د موبایل د شي نه ډېر زیات شاته پاتې کېږي مخکې نه راغلي یا د هغې کمزوري یا د کیمرمینانو کمزوري یا بېوسي نن سبا مصروفیات ډېر زیات دي د هغې به ورته وایو نو یو شعر درته نور اورو انشاءالله بیا به زه داخلو او شعرونه درنه ډالۍ کې تاسو مینهوالو ته که څه ته یاد دي نو داسې نه نظیر چې بیا به زه هغه ډالۍ کوم چې کوم زما لکه چلیدلي دي ځکه چې هغه وچلېږي نو بیا وګورو که نه هغه اورو که نه اوس کتاب چې دی نو کتاب خو ډېر څه دي خو ګورو نه خیال کې نه ګورو بیا ذهن سره اخلي نه خو زه بهرحال زه کوشش کوم چې داسې یو څیز درته راواخلم چې د سترګو نه ما تر ګریوانه که راځې مه راځه نه مو اوښکو ته وایي که نه د سترګو نه ما تر ګریوانه که راځې مه راځه بس تېری باره په ما ګرانه که راځې مه راځه او بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته بلا مې ولیدل چې وینه څکي او خاندي ورته یاره مې کېږي له انسانه که راځې مه راځه او دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی دلته قدم په قدم کور په کور شیطان پیدا دی ته تکلیف مه کوه شیطانه که راځې مه راځه زما د اوښکو بهېدلو بس همداسې لوه زما د اوښکو بهېدلو بس همداسې لوه خیر دی خفه نشې جانانه که راځې مه راځه تنها ارمان دی د امید غوټۍ کې نغښتی پروت دی تنها ارمان دی د امید غوټۍ کې نغښتی پروت دی زه چېرته لاړ شه له ارمانه که راځې مه راځه زبردست ډېره مزیدار او قدرمند تاسو به د خوندونه مزې اخیستې وي انشاءالله څنګه تاسو مو په دې ویډیو کې وي چې اندنه بعد هم تاسو ویډیوز راوړم ځکه چې دی خپله ډایرکټ خبره وکړه یاد نه وي څه پریشانیانې د کور څه داسې معاملې وي چې په وجه باندې انسان مازو کې دومره څه نه کښېني عمر لحاظ سره هم تاسو وګورئ نو څه د کور مطلب پریشانې څه داسې نو انسان په مازو کې کښېني نه مزید انشاءالله د ډایرې چې کومه ده ډایرې کې تاسو ته هغه شعرونه به راوړي داسې به ریکارډونه کوو داسې به ویډیوز کوو تاسو به موږ سره ګورئ یو جهان مننه بیا انشاءالله بیا به راځو او قدرمن چې ټایم ډېر راته بس ټایم را سره نازک کوم غوښتل مو چې تاسو سره راشو ما خو نن کوشش کړم هم جمعې منځ کې خو بس نظر باندې نه راغلی یا تاسو راغلی شاید چې ملاو شوي نو ما ومنه نو کوشش مو کوم چې راسه سیکنډ ټایم کې مازدیګر کې وشو ریکارډ وکړو انشاءالله تاسو ته به راوړم جناب ویډیو مو خوښ شوي نو لایک کمنټ به لازمن کوئ تر هغه ټایم پورې ما ته او زما ټول ټیم ته راکړئ اجازت د الله امان